بلوچستان کې 132 کسان وژل شوي. پاکستان یې ملامتي بیا پر طالبانو واچوله. آیا افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل شوی که پاکستان بله لوبه شروع کړي؟ جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. کله چې افغانستان کې جمهوریت حکومت و نو پاکستان به یې پر ضد د طالبانو په ګډون نورې جنګي ډلو څخه ملاتړ کاوه، خو برعکس به یې جمهوریت باندې تور لګاو چې ملي امنیت یا NDS د بلوچ ازادي غوښتونکو او TTP ملاتړ کوي. چې جمهوریت ړنګ شو، افغانستان کې د دوی د خوښې حکومت راغی، نو اوس هم غواړي چې اوسني واکمنان بدنام کړي، ترڅو له یوې خوا افغانستان او طالبان بدنام کړي او له بلې خوا له نړیوالو مرستې ترلاسه کړي. تازه خبر دا دی چې د جنوبي اسیا د توریزم پورټل په نوم څیړنیزه اداره وایي چې د روان میلادي کال په تیرو 4 میاشتو کې د پاکستان بلوچستان ایالت کې 132 تنه وژل شوي دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس دا کسان چې 98 تنه یې پوځیان او 34 ملکیان دي په 3 بریدونو کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر میرزیا لانګو پرون یکشنبه رسنیو ته ویل په بلوچستان کې وسلوال بریدونه د دې لپاره زیات شوي چې حمله کوونکي د افغانستان له خاورې راواوړي او له بریده وروسته بیرته افغانستان ته ځي. خو د طالبانو حکومت چارواکو په وار ویلي چې افغانستان کې ترهګرې ډلې شتون او ګاونډیان دي دننه خپل هیوادونو کې د جنګي ډلو ستونزه حل کړي. په بلوچستان کې وروستۍ امنیتي پیښه د شنبې په ورځ په مسلم باغ کې وه چې په ترڅ کې وسلوالو حمله کوونکو د پاکستان لږ تر لږه 14 سرحدي ځواکونه ووژل. د پاکستان پوځ وايي په دې نښته کې چې نږدې 1.5 ساعته یې دوام وکړ، 6 وسلوال حمله کوونکي هم ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د پاکستان د جهاد تحریک پر نوم ډلې په غاړه واخیست. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.